رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومتر نه زیات دی ډېر لوی سفر دی سخته ګرمي وه او دا پروپیګنډه راغله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان صحابو ته دی چې موږ ورپسې ځو دا داسې وخت و چې ګرمي هم ډېره وه دا داسې وخت و چې کجورې پخې وې او صحابو ته پته ده چې دا خو زموږ کال پس فصل وي او که موږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به تلو راتلو لګي نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به څاروي م کم دا هغه غذا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه لاړ نبي علیه السلام تبوکه پورې ورسېد هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وي خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ په هغه یاره پرېوته رونوت حضور پاک بیا واپس راغی په لاره څه وی او وی ان بالمدینة اقواما په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلي دې سفر کې نه دي راغلي ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېدئ او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي صحابه وی په مدینه کې دی هم بالمدینه مدینه کې دي مونږ خو تباه شو پیاده مزلې مو کړې په یو یو څاروي باندې به درې کسان سوارو څلور کسان څه به پیاده روانو څه به په څاروي سوارو څلور کسان به نمبر و دوه پې سوارو دوه داسې روانو دوه به سوارو یو به داسې روانو مونږ خو برباد شو مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه مونږ خو تنګې تېرې کړې لوږې هم تېرې کړې مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې مونږ خو 1000 کیلومتر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو او هغې په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي رسول الله مبارک وی او ولې بلکل وی ولې وی حبسهم العذر د هغې نیت و راتلل خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانلل ګوره دې ته وایي نیت برابر نیت یې وچیزو معذور او غریبانان څوک بیماران څوک پکې په سترګو ړاندو څوک پکې بوډاګانو چاته نور څه مجبوری وی هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک غمارونو اصل سیز دقه دی نیت کاوه نیت کاوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم په لاره چې څومره خلک یي سلام به پې اچوم السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچوم په ښي طرف به ځم واپس به بیا په ښي طرف راځم او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتك او پر رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل بم کوم او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم په خلکو به سلام هم اچوم داړه کې راول په خولې مو وایې پړه کې راول که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف او بیا به پس لومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم امام نخي طرف ته به ودرېږم چاته به ضرر هم نه رسو مثلا ذکر به مو کوم تلاوت به مو کوم او واپس چې د جومات نه راوځم نو بیا به ګس خپره وباسم هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک او درود شریف به م ویم او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم کور ته به راځم او چې ووتې په لاره اړو سوکونه سلام دی اړو وانه او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو جمع تیاره وه ودرېدې د دې ټولو نیتونو ثواب بدله خدای په کتاب کې ولیکي ولې تا نیت کړی دی انما لامرئ ما نوا انسان چې کم نیتونه کړي دي اقا اجر او اقا ثواب له خدای ورکوي